من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم راځون د تاسو ته په مایکروسافټ افیس کې یو نوی پروګرام سٹارټ کوم چې نوم دی مایکروسافټ اکسس د مایکروسافټ افیس کوم پروګرامونه چې موږ تاسو ویلو مایکروسافټ ورډ مایکروسافټ اکسل همداسې Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook او راځو بل چې پکې نوی سٹارټ اخلو مایکروسافټ اکسس دی د مایکروسافټ اکسس داسې ډیفینیشن موږ کولی شو چې مایکروسافټ اکسس خپله یو RDBMS دی یا داسې ویلی شو چې دا د مایکروسافټ افیس یو سافټویر دی چې دا موږ د ډیټابیس جوړولو لپاره څه کوو استعمالوو لکه څنګه چې موږ تاسو مایکروسافټ ورډ د ډاکومنټیشن لپاره استعمالوو لیکلو لپاره مایکروسافټ اکسل موږ تاسو د کیلکولیشن اینڈ اکاونټینګ پرپز لپاره استعمالولو پاورپوینټ موږ تاسو پریزنټیشن جوړولو لپاره استعمالولو همدې ډول مایکروسافټ اکسل او آوټلوک د انټرنیټ پرپز لپاره موږ استعمالوو مایکروسافټ اکسس چې دا د ډیټابیس جوړولو لپاره دا موږ څه کوو استعمالوو اول تعریفو مایکروسافټ اکسس is a program of Microsoft Office software دا یو پروګرام دی د مایکروسافټ افیس د سافټویر چې کوم موږ څه لپاره استعمالوو in which we can create the database یعنې دا د مایکروسافټ افیس یو سافټویر دی یو پروګرام دی چې کوم موږ د ډیټابیس جوړولو لپاره څه کوو دا استعمالوو اوس دلته لغت راغو ډیټابیس لکه څنګه چې موږ تاسو ډاکومنټیشن وی لیکلو ته لکه د کتاب مجلې اخبار په همدې شکل مې اکاونټینګ اکسل کیلکولیشن اکاونټینګ یعنې حسابداري محاسبې دپاره پریزنټیشن دپاره اوس پیش کولو دپاره پاورپوینټ ویلو انټرنیټ د آوټلوک د انټرنیټ پرپز دپاره دلته موږ ویل چې اکسس موږ د ډیټابیس جوړولو دپاره استعمالو اول زده کوو چې دا ډیټابیس خپله څه شی دی خو د دې نه مخکې راځو موږ تاسو ډیټا او انفارمیشن پیژنو موږ تاسو دوه ډوله معلومات لرو یو ډیټا شو یو انفارمیشن شو ډیټا موږ سره انپوټ کې راځي انفارمیشن موږ سره آوټپوټ کې راځي یعنې ډیټا انپوټ دی او انفارمیشن سره آوټپوټ دی انپوټ نه دا معنا چې څه چې موږ د کمپیوټر ته د پروسس لپاره داخلو هغه ته ویل کېږي ډیټا یا انپوټ چې کله په هغه انپوټ پروسس وشي نو هغه ته ویل کېږي انفارمیشن نو زه څه لیکم any things which we enter into computer for process is called what is called data یعنې څه شی چې موږ کمپیوټر ته د پروسس لپاره انټر کوو دته څه وایي ډیټا وایي پروسس معنا څه عمل کول عملیات ترسره کول یعنې پروسس دې خاطره یعنې موږ چې کمپیوټر ته څه ورکوو دې کې یو خپله یو پرزه ده په نوم د پروسیسر هغه په معلومات څه کوي پروسس کوي چک کوي چې ما ته څه راغو ټیکس راغو نمبر راغو څه شی راغو نو دې ته وایي پروسیسر انفارمیشن بیا څه ته وایي چې کله په ډیټا پروسس وشي دته څه ویل کېږي آوټپوټ یا انفارمیشن نو داسې ورته ویلی شو انفارمیشن داسې تعریفولی شو دا the process form of data is called information د ډیټا پروسس شکل ته ویل کېږي چې انفارمیشن یا موږ داسې ویلی شو or output form of data is called information د ډیټا خارجي شکل ته انفارمیشن وایي یعنې که سبا څوک پوښتنه وکړي انپوټ څه شی دی آوټپوټ په دې ډول ورته تشریح کولی شي
اوس راځو موږ او تاسو ډیټابیس پیژنو چې ډیټابیس څه شی دی. ګوره ډیټا تاسو وپېژنده چې ډیټا معلومات بیس خپله ویل کېږي ځي ته موقعیت ته، یعنې کوم ځای کې چې زموږ او ستاسو دغه ډیټا سټور کېږي هغه ته ویل کېږي ډیټا بیس. سمپل تعریف یې داسې لیکلی شو ډیټابیس تعریف ډیټابیس چې ډیټابیس is a software. Database اصل کې software دی in which database is software. صحیح شو او د سمېل شو database is software or the collection of related and organized set of information is stored is called what? Database. Store it is called database. دا نه څه معنا database خپل یو سافټویر دی چې کوم معلومات موږ را جمع کړو سره یې را یوځای کړو هغه تنظیم کړو یعنې د هغه نه یو سیټ جوړ کړو هغه موږ او تاسو په یو ځای کې سټور کړو هغه چې کوم ځای کې دا ډیټا سټور کېږي دې ځای ته ویل کېږي انفارمیشن ډیټابیس. یا داسې ویلی شو اسانه تعریف database is a collection. A database is a location where our data can be stored it. database هغه ځای ته ویل کېږي کوم کې چې زموږ او ستاسو معلومات څه کېږي سټور کېږي ذخیره کېږي. دا database خپله دوه ډوله دی د معلومات ذخیره کولو د لحاظه موږ داسې ویلی شو چې types of database according to keeping the data or records. in database د معلومات سټور کولو ذخیره کولو د لحاظه په دوه ډوله دی. یو دی manual database او بل موږ سره دی electronically database. manual database هغه database ته وایي لکه څه چې موږ په کتابچه کې ریکارډ ساتو په کتابچه کې رجسټرۍ کې ډایري کې دا موږ سره manual database شو. داسې ویلی شو manual database is a database in which records can be stored in the registry system. in manual database هغه database ته ویل کېږي چې کوم کې ریکارډ په رجسټري سیسټم کې سټور کېږي. لکه مثال په طور یو دکان دی هلته مثال کمپیوټر نشته دی دکاندار خلکو سره قرض معامله کوي دا د قرض معامله په کتابچه کې هر یو کس چې څه تیویسي هلته یې رسوي ریکارډ یې رسوي نو دغه خپله دا کتابچه هم موږ سره ډیټابیس کې شو خو دا خپله کوم ډیټابیس شو موږ سره ده ته ویل کېږي مینوال ډیټابیس. الکترونیکلی ډیټابیس چې نن سبا د چې شي دا د الکترونیکلی ډیټابیس دی. الکترونیکل ډیټابیس داسې ویلی شو is a database in which records can be stored in computerized system. یعنی الکترونیکلی ډیټابیس هغه ډیټابیس ته وایي چې کوم کې په برقي شکل کې معلومات څه کېږي ذخیره کېږي یا سټور کېږي. چې نن سبا دور د کوم ډیټابیس دی د الکترونیکل ډیټابیس. مینوال هم خلک استعمالوي لکه کتابچه چې کوم ځای کې ریکارډ سټور شو کتابچه استعمال شوه دا مینوال شو او چې کوم ځای کې ریکارډ په کمپیوټر کې سټور شو نو دا موږ سره کوم ډیټابیس کې راځي الکترونیکلی ډیټابیس کې. اول نمبر لیکچر موږ تاسو مایکروسافټ ایکسس وپېژنو ډیټا انفارمیشن ډیټابیس څه ته وایي او د ډیټابیس د معلوماتو ذخیره کولو د لحاظه په څو ډوله ده دا موضوع